ګلباز جانه په دې مرکو کې په دې اخره کې زه یو درې داسې لنډې پوښتنې کوم او لنډ ځوابونه غواړم. هغه داسې وي چې زه د یو لوبغاړي نوم اخلم، شاید هغه د ملي ټیم د لوبغاړي نوم وي یا ستاسو د کلکتې د کوم لوبغاړي د هغه نوم اخلم. تاسو یوه جمله د هغه په اړه ووایئ چې مثلا د هغه نوم اخلي، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېږي، تاسو هغه څنګه تعریفوئ. مهم. عادي. راځه له دې به پیل کو، له ابراهیم ځدران نه به پیل کو چې ستاسو جوړه د اوپننګ کې در سره برخه اخلي. د ابراهیم ځدران په اړه چې تاسو اورئ یا د هغه نوم اورئ څه فکر کوئ؟ آه، ډېر ښه کرکټر او ډېر ښه انسان. محمد ذهن ته نبی. زما دا راځي او نبي زموږ دپاره یو مثال. راشد خان. آه، هر څه چې ورته ووایې کم دي. یو ښه انسان، یو ښه لوبغاړی او هر څه. ګلبدین نایب چې ډیر وخت تاسو سره په سلیپ کې ولاړ دی ستاسو ترڅنګ. زما د خندا لامل. جالبه. فضل الحق فاروقي چې تاسو ورته کیپینګ کوئ. په اوسنۍ حالاتو کې تر ټولو خطرناک بولر. واو. نور احمد. راتلونکی ډېر غټ سټار. سټار اوس هم دی، خو په راتلونکي کې یو ډېر غټ سټار، یو ډېر غټ نوم جوړېدونکی. د کلکتې د لوبډلې لوبغاړی معین علي چې ستاسو د پښتو ژبې شاګرد دی. په اسلام باندې مین او ډېر یو زیات ښه انسان چې څومره صفت یې کم دی او زموږ افغانانو سره ډېره زیاته مینه هم لري او سپیشلی زموږ تاسو پښتنو دغه رسم رواج باندې زه ورته خبرې کومه. کله کله زما نه پوښتنه کوي، بیا ما اوس دې ته مجبور کړی دی ما ته وایي چې کله چې ته ټایم پیدا کړو ما ته وایي زه در سره افغانستان ته ځم. نو ډېر زیات ښه انسان دی او زموږ تاسو د رسم رواج ورته ډېر زیات خوند ورکوي. ډیره مننه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستوری، د ملي لوبډلې لوبغاړی کور مو ودان چې ماته مو وخت راکوي راغلی. قسم ځان په دې وروستیو کې له ما لا درکه کړی دی خو زه مو نه پرېږدم. نو ډیره مننه، آباد او ودان اوسیږئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ما ځان نه دی ورک کړی، خلکو ورک کړی. مننه، خدای مو الله مې عزت وکړي. ډېره خدای مو زیاته بیا مننه. بیا څه څرګند کړي.